الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د تورخم پوله چې د 13 ورځو نه هر قسمه امدورفت لپاره بنده شوې ده، په هغه کې دواړه طرف ته قبایلي جرګه چې په هغه کې علما کرام، تاجران، چمبر اف کامرس، مقامي عمایدین دا ټول پکې شامل وو. د جرګې اول نشست چې هغه 13 هفته شوی او نن دویم نشست چې د افغانستان طرف ته په ګمرک کې وشو چې په هغه کې ډېرې تفصیلي خبرې وشوې. په 13 ناستي کې مونږ هغو ته د جرګې د رویه د روایاتو د رویه مونږ هغو ته 3 نقطې چې وې هغه وړاندې کړې وې او په هغه باندې دوی ټیم غوښته و چې مونږ خپلو حکامو سره صلاح کړو د جرګې طریقه کار مطابق چې اول اوربندي وشي، امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د وجې دا شخړه پیدا ده چې په هغه ځای باندې کار بند شي او په درېیم دغه کې به لیاره مطلب چې ګیټ به کولاوږي. نن په دې دوه خبرو باندې اتفاق رای وشوه او د کار په بندېدو باندې افغان جرګې چې دی ماښامه پورې وخت یې وغوښته. مونږ ټوله جرګه دا هیله لرو چې انشاءالله په دې درېیمه نقطه باندې به هم اتفاق رای راشي او دغه شخړه چې ده دا به حل شي.